د اطلاعات او کلتور وزارت د مالی اداري او ګرځندوی معین مولوي سعد الدین سعید په کابل ښار کې له مدینې مارکیټ پولي باغ عمومي راډیو سټیشن او د افغان اعلاناتو پخواني تعمیر ته څیرمه ځایونو څخه چې د دغه وزارت ملکیتونه دي لیدنه کړې ده. ننګرهار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ننګ کتاب د اخیستل شوی ازموینې پایلې اعلان شوې. د دغه ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي له ازموینې موخه د ځوانانو فکري رغښت، مطالعه دودول او د اسلامي شاعرو څخه خبرول دي. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې د ماشوم ساتنې نړیوالې ادارې په مالی او تخنیکي همکاري 115 تنه له حرفوي زده کړو فارغ او پرې د کار وسایل وویشل شول. ننګرهار کې 1500 کورنیو سره د هایجین کیټونو مرسته وشوه. د ننګرهار ولایت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست تر چتر لاندې ډاکار موسسې له لورې سره رود ولسوالۍ کې 1500 بیرته راستنې شویو کورنیو سره د هایجین کیټونو مرسته وشوه. ننګرهار کې 80 کوچنیو طالب علمانو ته د والدینو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شول. د ننګرهار ولایت عدلي ریاست د حقوقي چارو مدیریت مسؤلینو له لورې د جلال آباد ښار اومې ناحیې کې د محمد بشیر اخندزاده مدرسې 80 کوچنیو طالب علمانو ته چې 12 نجونې وې د والدینو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شول. ننګرهار کې د ختیځ روح الله ترخیل کرکټ اکاډمۍ کې د 4 شپېته لوبډلو ترمنځ رمضان جام سیالۍ پیل شوې. مسؤلین وایي دا د رمضان جام اتم پړاو 10 اوریزه سیالۍ دي چې هر شپه پکې 2 لوبې ترسره کیږي چې سیالۍ به د اختر تر شپې دوام کوي. د کابل ښاروالۍ له لورې د دغه ښار د 22مې ناحیې د 10 او 11 ګذر اړوند د قلعه محسن په سیمه کې 2 فرعي سړکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول.